درنو لیدونکو ښه راغلاست. راپورونه وایي چې د پاکستان بې پیلوټه جنگي الوتکو تېره شپه د ډیورن کرښې په دې غاړه افغان خاورې بېلابېل بریدونه کړي دي. د سرچینو پر بنسټ خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې ترسره شوي. ویل کېږي چې پاکستان د دې بریدونو لپاره په یادو سیمو کې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د جنګیالیو د شتون پلمه کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د څو پیښو پر مهال تر 8 پورې پاکستانی سرتیري ووژل شول چې په ځای پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې. د طالبانو چارواکو د ټولو ادعا شوو پاکستانی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند ګوربز ویلي چې تېره شپه پاکستانی الوتکو د سپیرې ولسوالۍ اړوند د وزیرستاني کډوالو ځینې ځایونه بمبار کړي دي. ګوربز په دغه پیښه کې ځایي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر مني، خو د کره شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. یوې ځایي سرچینې وویل چې د شوو هوایي بریدونو پر مهال 30 کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې وګړو د پاکستان داسې پرلپسې بریدونو ته د طالبانو په چوپتیا توند غبرګونونه ښودلي دي. طالبانو په لوړه کچه د دغو بریدونو او پر وړاندې د خپل احتمالي اقدام په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی جنرال سمیع سادات لیکي د پاکستان هوایي ځواک او توپچي د کونړ، خوست، پکتیکا او نیمروز ولایتونو کې بریدونه کړي دي چې نږدې 100 کسه ماشومان، ښځې او نارینه یې شهیدان او ټپیان کړي دي. دا د طالبانو د راتګ څخه وروسته ضعیف الملکون لکه ګاونډي هم زموږ پر خاوره او وګړو بریدونه کوي. افغانستان به د نن له بېوسۍ خلاص او د خپلې خاورې کورني او بهرني دښمنان به یې تاوان ورکړي. دا ټول د طالبانو له لاسه دي چې افغانان نن ډوډۍ، پت، امنیت او کور نه لري. اوس یې وخت ده چې ټول افغانان یو موټی شو او د طالب نیواک یا اشغال ته پای ورکړو او افغانستان بیا د سیمې او نړۍ سره سیال کړو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.